زیاتره وخت تاسو کتلی وي کله هم چې موږ یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کوو بیا په یوټیوب باندې اکثر موږ ته کاپی رایټ کلیم راشي یا موږ ته کاپی رایټ سټرایک راشي او هغې نه لازم موږ چې یوټیوب چینل ختم شي یا زموږ مونټایزیشن ته مسله راشي نو موږ څنګه داسې کولی شو چې د ویډیو اپلوډ کولو نه مخکې موږ دا پته ولګو چې زموږ دا کوم ویډیو چې په دې کې څه کاپی رایټ مټیریل شته یا په دې کې څه کاپی رایټ سټرایک راتلو یا د کاپی رایټ کلیم راتلو څه خطر شته او که نه مطلب څنګه موږ پوره پته لګو چې زموږ د ویډیو سیټ ده د یوټیوب د روز مطابق او که نه ده مخکې تاسو په دې سکرین دلته کې ګورئ چې تاسو ته راټوله طریقه ښیم دلته سره سکرین ریکارډینګ کوم تاسو په دې کې ښه دلته تاسو ګورئ دي ته ټول مخکې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ تاسو په هغه ټایم کې دا پته لګولی شئ نو څنګه به کوئ زه طریقه ښیم د یوټیوب اپ مست تاسو اوپن کو ځکه تاسو د ویډیو تاسو ګورئ زه بس دلته کې ویډیو اپلوډ کوم نو زه به ګوره کله پلس آیکن کلیک وکړم اپلوډ ویډیو باندې زه کلیک وکړم زه به څنګه چې کوم په ایگزامپل زه دا ویډیو اپلوډ کوم یوټیوب ته دا به داسې کلیک کوم دا ما کلیک کړه زه دلته نیکسټ کوم چې ما دلته نیکسټ دلته ګوره تاسو داسې کوئ دلته کې یو اپشن نشته تاسو سره دا دلته چې تاسو ګورئ دا به تاسو کتلی وي د زموږ سره وي انلیسټډ وي یو پبلک یو پرایویټ تاسو کله هم ویډیو اپلوډ کوئ تاسو په انلیسټډ کې اپلوډ کوئ چې تاسو کله پوره سیټینګ کوئ بیا تاسو پبلک کوئ دا تاسو ډایرکټ دلته په انلیسټډ کې کوئ او دا به تاسو بیک کوئ دا به تاسو نیکسټ کوئ او دا به نو اټس ناٹ میډ فار کډ دا بیا اپلوډ کوئ دا اوس اپلوډینګ دی سٹارټ شوس بیا به تاسو څه وکئ دې ځای نه بیا داسې یوزئ بیا به څه وکړئ تاسو به راشئ یوټیوب سټوډیو اپلیکیشن دی چې دا کله هم هر یوټیوبر د هغې لپاره دا ضروري اپلیکیشن دی تاسو سره نه دا تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو بیا راشئ دا اپلیکیشن به داسې ساده اوپن کړئ ګوره اوس دا اپلیکیشن چې ما کله اوپن کو ټول سیټینګ بس موږ دلته یې کوو مخکې نو کله د ویډیو اپلوډ هم شي نو په انلیسټډ کې دا هغه یوټیوب کې خلکو ته نه شو کېږي تر څو چې ما پوره سیټینګ نه وي کړی دا دلته کې داسې ډایرکټ کې سره کلیک کوم دا ویډیو راغله ګوره ټایټل پې هم نشته صرف جون 3 ورته لیکلی دی دا به زه داسې کلیک کوم چې ما داسې کلیک کړه تاسو ګورئ دلته کې یو اپشن راځي ریسټرکشنز چیک سټارټینګ سن دا اوس یوټیوب دا ویډیو چې کوي چې یاره ستا په دې ویډیو کې چې کومه دی دې کې څه کاپی رایټ مټیریل شته که نه دا بالکل سیټ ده نو زه به څه وکړم دلته به دا ایډیټ ټول وم دلته پینسل کم ټول شي دا به داسې کلیک کوم دلته به راشم د ویزیبیلیټي دی دا به داسې کلیک کوم دلته لاندې یو اپشن تاسو ګورئ دا مخکې یوټیوب کې نه اوس راغلی دی نوټیفای می وین چیکس کمپلیټ مطلب دا چې موږ دلته کلیک وکړم او زه داسې بیک شم او دا تاسو سیو کوم دا ګوره مې بس سیو ورې تاسو ذکر شي دا اوس ما راسي مې سیو دې مطلب څه چې اوس کله دا ویډیو پوره اپلوډ شي پوره دا یوټیوب ته تللی دا نه وي دا په انلیسټډ کې پرته وي پبلش کېدو نه مخکې خو یوټیوب به ما ته په خپله دا ووایي چې تاسو دا ویډیو چې کومه ده دې کې څه کاپی رایټ شته که نشته دا ویډیو سیټ ده تاسو یې مخکې اپلوډ کوئ که نه نو اوس ګورو ښه تاسو سپیډ کوم چې دا ویډیو کله پوره اپلوډ شي د هغې نه پس تاسو ما ته نوټیفیکیشن راشي د یوټیوب د سایډ چې دا ویډیو بالکل سیټ ده یا دا نه ده نو که دا ویډیو چې ته سیټ وي نو بیا به زه راشم دلته دې باندې پبلک کوم او ټایټل به ورکړم دا به اپلوډ شي نو دې تاسو مخکې لږ ویټ کوو چې موږ ته یوټیوب اوس نوټیفیکیشن د دې راکړي د ویډیو اپلوډ کړي تاسو ګورئ دې نه لږ ویټ کوو دې ته اوس دې ځای کې تاسو بره وګورئ دلته موږ ته یوټیوب د سایډه یو نوټیفیکیشن راغلی دا تاسو ګورم داسې دا ما ته څه وایي کاپی رایټ چیکس کمپلیټډ دا وګورئ نو کاپی رایټ ایشو ویر فاوند ود بیا ویډیو ټایټل دی کوم چې ما په جون 3 باندې اوس اپلوډ کړه دا ما ته ښه چې ویډیو کومه چې دا بالکل سیټ ده که زه په ویډیو ډیټیل کلیک وکړم دا ما ته ټول د ویډیو ډیټیل اوپن کړي دا ما ته ښه چې ټول ویډیو چې کومه ده سیټ ده مونټایزیشن فیاب دی اوس دې نه مخکې زه څه وغواړم دلته به په ویډیو باندې ایډ ځان کړم او دا به ډایرکټ داسې پبلک کړم بیرته بوځم دلته به سیو کلیک وکړم دا ویډیو به راغلی شي ډایرکټ یوټیوب ته نو که دا ویډیو اوس اپلوډ کړم نه ماته څه کاپی رایټ سټرایک راځي نه ماته کلیم راځي ویډیو بالکل سیټ ده نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې تاسو چیک کړئ خپله ویډیو د اپلوډ کولو نه مخکې چې دې کې څه کاپی رایټ شته او که نه دا ډېره ښه تر بیسټ او ښه طریقه ده تاسو خپل چینل غواړئ چې زموږ خپل چینل چېرته هم خراب نه شي نو په دې طریقه سره ویډیو اپلوډ کوئ نو امید لرم زما نوې ویډیو به تاسو خوښ شوي ویډیو خوښ شوي سره لایک کړئ انشاءالله ملاقات به کېږي بل نوې ویډیو کې د لوی الله په امان